اوس د دې نه بعد بل نعمت الله ذکر کوي چې یو احسان خو ما تاسو سره نه دی کړی. راشئ وګورئ ستاسو نیکه آدم علیه السلام الله وی هغه له ما دومره عزت ورکړی و چې د هغه تذکیره ما د ملایکو په مخ کې د هغه د پیدا کولو نه مخکې ما کړې ده او بیا په ملایکو باندې مې هغه ته سجده لګولې ده او بیا هغه ته مې هغه څه ښوولي و چې هغه ملایکو ته نه و معلوم او بیا جنت ته ننوتی دی. نو دا ټول احسانات اصل کې د انسانانو سره دي ځکه چې نیکه سره ښه کول د ټول نسل سره ښه کول دي. انسان چې یاد شي که نه الانسان انسان خو یو دی خو الانسان دا جنس دی یعنی څومره انسانان چې ټول پکې دننه راغلي. آدم علیه السلام انسان و که نه انسان د هغه سره چې څه ښه شوي د الله موږ سره ښه کړي دي او بیا د هغه نه بعد د انسانیت خور شوی دی. یو دا خبره بیانېږي اوس بله دا چې ځمکه او اسمانونه خو پیدا شو خو بیا د دې ځمکې دپاره الله یو اوسیدونکی هم پیدا کړی انسان. نو اوس د هغه تذکیره کېږي. نو قصه به ذکر کېږي د آدم علیه السلام د پیدایش. آدم علیه السلام جنت ته ننوته د جنت نه راوته د ابلیس انکار کول چې زه سجده نه لګوم دا پر روان مخکې بیانېږي. دا پوره مخ چې دی دا همدغې واقعي باره کې دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او کله چې ووی رب ستا ملایکو ته دا خبره یاده کوي وَإِذْ قَالَ او کله چې ووی رب ستا رب العالمین خبرې کوي دا د هغه صفت دی او څنګه چې د هغه سره ښایي د الله حقیقي خبرې دي او چې کله الله غواړي کوي. انبیاو سره خبرې کړي ملایکو سره کړي دي وحي رالیږلې ده قیامت په ورځ به خبرې کوي. د الله هر صفت کې موږ دا وایو چې داسې لکه څنګه چې الله سره ښایي ځکه چې فرق دی د انسانانو په صفاتو کې یا د مخلوق په صفاتو کې او د الله په صفاتو کې. او کله چې ووی رب ستا للملائکه ملائکو ته فرشتو ته ملائک دا یو ناشنا مخلوق دی چې الله پیدا کړی د نور نه دی او دوی کې خواهشات نشتی دا د ګناهونو نه ساتلی شوی مخلوق دی نو دوی کې خواهش نشتی او د الله رب العزت بندگی کوي. ځکه دا خبره یاد ساتئ رب العالمین ملائک پیدا کړي دي بغیر د خواهشاتو نه او هغوی په مخه د الله بندگی کوي او زناور یې داسې پیدا کړي دي چې هغوی مکلف نه دي یعنی د کوم احکاماتو پابندي چې به موږ دا په هغوی نشتی او نه د هغوی داسې عقول دي او داسې فهم دی لکه څنګه چې د انسانانو دی نو د هغوی سره خو حساب کتاب نشتی منځ کې انسان دی. اوس که دا انسان ده کې شهوت هم شتي او ده سره عقل او فهم هم دی هغه عقول هغه فهم چې هغه الله ملایکو له هم ورکړی هغه ده سره هم دی خو په ده کې او په ملایکو کې دا فرق دی چې ده کې شهوت هم دی خواهشات هم دي او دا شهوت په زناورو کې هم دی خو هلته د هغوی سره عقول او فهم داسې نشتي. نو کله چې دا انسان سره د دې شهوتونو او خواهشاتو د الله رب العزت بندګي وکړي الله دله د ملایکو د مرتبې نه به اوچته مرتبه ورکوي او چې کله دی د الله رب العزت نافرماني وکړي نو دی بیا د زناور نه هم بدتر شو ځکه چې زناور سره خو حساب نشتی پوهه نه دی او د انسان پوهه دی او لګیا دی نو بیا دی د زناور نه هم بدتر کېږي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او کله چې الله وی ملایکو ته ملائک د الله نافرماني نه کوي زموږ په ایمان دی او
دا بے شمار مخلوق تے دوی شمار یو اللہ تا معلوم دی چی سمر دی یوازې دین اندازه ولګوه چې په دې کعبې د پاسه بلکل په دې د پاسه اسمان کې البیت المعمور دی او د هغې نه ګیر چاپېره رسول صلی الله ملائک طواف کوي او یا زره ملائک یو پیر طواف کوي او چې یو پیر طواف وکړي قیامت پورې بیا نمبر نه راځي دا دومره مخلوق دی او دوی کې الله د هر یو دپاره خپل کارونه مقرر کړي دي مشران په ملائکو کې جبریل اسرافیل میکائیل دا هغه مشران دي مشهور دي نمونه یې موږ ته معلوم دي ملک الموت یا د جهنم خزانچی مالک د جنت خزانچی رضوان اگر که دغه حدیث د کلام پکې هم شته نو د کومو چې موږ ته نومونه معلوم دي زموږ په تفصیلي ایمان دی د کومو چې موږ ته نومونه او کارونه نه دي معلوم زموږ په لنډ او غونډ ایمان دی موږ ته دا پته نشته چې نومونه د هر یو څه دي خو زموږ په ایمان دی موږ ته دا پته نشي چې د هر یو کار په تفصیل سره څه دی خو زموږ په ایمان دی الله وی دی ملائکو ته إني جاعل في الأرض خليفة زه پیدا کوونکی یم په ځمکه کې یو خلیفه دا الله رب العزت اوس تذکره د انسان د چا په مخ کې وکړه د ملایکو په مخ کې وکړه په اسمانونو کې اوس هغه قصه تفصیلا بیانېږي الله وی ملائکو ته نو الله ته څه ضرورت و چې ملائکو ته وي نو یو دا چې دې کې الله رب العزت د انسان هغه مقام راښکاره کوي شتي لا نه خو تذکره ور وکړي چې د عزت یې راښکاره شي انتظار کې ساتلي دي دا ملائک چې دا به څنګه مخلوق چې الله یې پیدا کوي دویمه ده الله رب العزت موږ له تعلیم د مشورې راکوي نور الله ته خو ضرورت نه و خو دا کار الله دې دپاره وکړو چې موږ ته پکې ښودنه ده وایي زه ګرځوونکی یم په دې ځمکه کې ګرځوونکی مطلب یې پیدا کوونکی یم په ځمکه کې یو خلیفه د خلیفه درې مطلبه کیدی شي اصل کې دا خلیفه ټکی په عربۍ کې چې استعمالي که نه هغه چا ته ویلی کېږي چې په بل چا پسې وروستو راغلی نو خلیفه انسان ته خلیفه ولې وویلی شو وایي ځکه چې دوی په یو بل پسې راځي یو پیړۍ ختم شي بله پیړۍ راځي یو نسل ختم شي بل نسل راځي نو الله وایي چې زه به داسې انسان پیدا کوم چې هغوی به یو بل پسې راځي لیکن زمونږ دپاره هم فایده ده څه فایده ده همیشه نه دی په دنیا کې د خلیفه نه دا خبره یاده که دویم معنی بعض علما ویلي خلف الجن خلیفه دلته آدم علیه السلام ته خلیفه په دې وایي ځکه چې دی به پیریانو پسې راغی نو څنګه روایت کې راځي چې مخکې په دې ځمکه باندې د انسانانو نه مخکې دلته به څوک اوسېدو پیریان امام حاکم دا روایت راوړی عبدالله ابن عباس نه وایي د آدم علیه السلام د پیدایش نه 2000 کاله مخکې او دا پیریان په دې ځمکه اوسېدو فافسدو فی الارض وسفکو الدماء په دې ځمکه کې دې پیریانو لوی فساد وکړو او ډېرې وینې تویې کړې وایي چې کله فساد ډېر شو بعث الله علیهم جنودا من الملائکه الله ملائک راورېږل د لښکرو په شکل کې او دوی له سزاګانې ورکړې تر دې چې دوی د جزیرو ته وتښتېدو د دریاب دې غاړې ته او یو طرف ته او بل طرف ته الله چې دا ځمکه داسې خالي کړه نو په دوی پسې انسان راغی ځکه انسان ته خلیفه وایي او دویم خلیفه په دې
چې دا وی هغه چاته ویلی کېږي چې په ځمکه کې به اوسیږي او د الله د احکاماتو پابندي به کوي او نورو خلکو ته هم د الله دین ښیي او د الله احکامات بیانوي. او دا درې وړه خبرې دي کشتې. الله ورته وایي چې زه یو خلیفه پیدا کوونکی. الله ګوره قرآن کې دا ویلي سورة الانعام کې هو الذي جعلکم خلائف فی الارض. الله تاسو نائبان ګرځولي په ځمکه کې. نائبان مطلب یعنې تاسو په یو بل پسې راتلونکي ګرځولي. کله چې الله دا خبره وکړه قالو ملایکو وی اتجعل فیها آیا ته پیدا کې په دې ځمکه کې من یفسد فیها هغه څوک چې فساد به کوي په دې کې ویسفک الدماء او تویی به ویني ونحن نسبح بحمدک او من پاکی وایو سره د ستاینې ستا ونقدس لك او من پاکی وایو ستا د ذات قال وی الله انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهیږئ. ملایکو سوال وکړو اتجعلو فیها آیا ته ګرځې په دې ځمکه کې هغه څوک چې فساد به کوي او وینې به تویي. نو دا سوال د پاره د استفسار او استعلام دی، یعنی دا سوال به طور د اعتراض نه دی. ملائک څنګه په الله باندې اعتراض کوي؟ او پرون ما تاسو وکړئ چې سوالونه په یو قسم نه وي. دلته دا سوال د ځان پوه کولو لپاره چې یا الله دې کې څه حکمت دی یا تعجب دی چې الله ته داسې څوک پیدا کوې چې هغه په ځمکه کې فساد کوي او وینې به تویي. ها که د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کوې خو موږ یو که نه. ستا د صفاتو پاکي هم بیانو، نسبح بحمدک دې کې اشاره چې ستا صفاتو پاکي بیانو، ونقدس لک او ستا د ذات پاکي هم بیانو، ستا تعظیم بیانو، ستا حمد هم بیانو. نو که بندګۍ له پیدا کوې نو خو موږ یو که نه، خو فساد به کوي دوی. دا خبره دوی څنګه معلومه کړه؟ نو یو جواب دی چې دا دوی د دې پیریانو د حالاتو نه معلومه کړې ده. پیریانو فساد کړه نو دوی چې انسان به هم کوي. دویم دا چې دوی د دې نه اندازه ولګوله چې د انسان د خاورې نه الله پیدا کوي، نو خاوره کې خو قسمه قسم صفات دي، ټوله خاوره یو شان خو نه ده. نو دغه شان به د دې انسانانو د خویونه هم هغه بیل بیل وي. نو دوی په منځ کې به جنګ جګړې راځي. درېیمه دا اندازه دوی د دې ټکي نه ولګوله خلیفه، یو بل پسې راتلونکي. د دې اندازه ولګوله چې د بیا به جنګ جګړې په مشرتیا او په ملکیت باندې او دا زما دی او دا ستا دی او دا په دې به جنګ جګړې کېږي. نو هغوی ځکه دا سوال وکړو، هغوی اعتراض نه کوو په الله باندې چې اعتراض یې وکړو. دا خبرې په نفسونو کې پرته وه چې موږ غوره یو، موږ غوره یو د انسان نه. نو څه ضرورت دی چې الله اوس یو خلیفه او انسان پیدا کړي؟ الله ولا لنډ جواب ورکړو انی اعلم ما لا تعلمون. خبره ختمه. ما ته د هغه څه پته دی چې هغه تاسو ته پته نشته. ما ته پته ده چې د بندګانو مصلحت په څه کې دی، ما ته پته ده چې د بندګانو نقصان په څه کې دی، ما ته پته ده د ظاهر، ما ته پته ده د باطن. ستاسو دا خبرې د تاسو ظاهر ته ګورئ، باطن خو ملایکو ته نه دی معلوم کنه. اخو علم نور د ملایکو سره شتي؟ نور نشتی. نو دا دلیل دی په دې باندې چې د غیب علم دا صرف د الله سره، ملایکو سره نه. ځکه که ملایکو سره د غیب علم وی چې د انسان په دې پیدایش کې څومره حکمتونه دي، نو هغوی به دا سوال دا به یې نه وی کړی. اوس یې ورته الله ثابتوي ورته چې څومره لوی حکمت پکې دی، صرف یو خبره ورته راښکاره کوي. او د دې نه مخکې چې موږ دغه آیت پوره کړو داسې فایده یاده کوي
د انسان دا پیدایش دا په یو څو مرحلو کې شوی دی. آدم علیه السلام پیدایش دا په یو څو مرحلو کې تیر شوی دی. اولنی مرحله هغې ته ویل کېږي المرحله الترابیه، خاوره. حدیث کې راځي او دا روایت امام احمد راوړی دی، صحیح سند والا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله رب العزت آدم علیه السلام د ځمکې د دې خاورې نه پیدا کړی دی او د قسمه قسم ځایونو نه خاوره راغستی شوې ده. نو بیا د آدم بچي هم دقه شان دي. جاء منهم الاحمر والاسود والابيض. نو په دوی کې څه چې دی سره دي، څه سپین دي، څه تور دي او څه په منځ کې دي غنم رنګي دي او څه نرم دي، څه سخت دي. والخبیث والطیب، څه پاک دي او څه پلید دي او څه په منځ کې دي دوی. نو دا اولنۍ مرحله ده. اولنۍ مرحله ده د انسان د پیدایش چې خاوره د ځمکې نه راواغستی شوه. دویمه مرحله هغې ته ویل کېږي مرحله الطین اللازب یا مرحله الطین اللازب. الطین اللازب سلیخناکه خټه. هغه ولې؟ ځکه چې دغه خټه د خاوره کې اوبه واچولی شوې او بیا هغه واغېږلی شوه، نو د هغې نه سلیخناکه خټه جوړه شوه. الطین اللازب په عربۍ کې هغه خټې ته وایي چې یو بل پورې نښلي. دا دویمه مرحله ده. سورة الصافات کې دې ته اشاره ده انا خلقناهم من طین لازب. دریمه مرحله الحمأ المسنون. هغه خټه چې وچه شوي او رنګ یې تقریبا تور شوی او دا لکېږي چې کله دا خټه څه شي وچه شي او وخت پې تیر شي. څلورمه مرحله مرحله الصلصال. الصلصال خلق الانسان من صلصال كالفخار. هغه خټې ته ویل کېږي چې کړنګ کوي، اواز کوي او دا کله کېږي چې کله ښه وچه شي، بلکل وچه شي نو دا بیا اواز کوي، کړنګ کوي. او روایت کې راځي چې 40 کاله په دې مرحلو داسې تېر شوي دي. 40 کاله. هل اتى على الانسان حين من الدهر، راغلی و په انسان باندې یو زمانه لم يكن شيئا مذکورا، د سره چا یادونه، هغه دا زمانه ده. دا 40 کاله د سا اچولو نه مخکې لکه ملائک اینی چې د خټې نه یو شی جوړ شوی دی او خټه باندې مراحل تیر شو، اخره کې دا چې بلکل وچه کړسه کړنګ کوي، اواز کوي. نو دې ټیم کې چا یادو چې د انسان دی یا آدم علیه السلام دی؟ نه، سره چا یادو. دا یو مرحله ده. او اسې فایدې دپاره به د ذکر کم یو روایت کې داسې راځي، امام طبري راوړی دی یو اثر کې، وی عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو پیر تېرېدونو یو کس تلاوت یې واورېد او هغه دا آیت وی هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکور. په انسان باندې داسې زمانه راغلې وه چې د سره چا یادو نه. وی کله چې عمر رضی الله عنه دا آیتونه واورېدو وی ارمان چې د سره چا یاد کړی نه وي، یعنې چې دقه مرحله کې پاتې شي. د هغه د عذاب نه د یېرې د لاسه وي، الله ته مخامخ کېده. وي د دې نه ښه دا دی چې د سره یاد کړی شوی نه، بس دقه شان پاتې شي.
بیا دې نه بعد اخرنۍ پنځمه مرحله هغه دي سا اچول په دې انسان کې. رب العالمین بیا په دې کې روح ور واچوله. نو چې څنګه د الله دې قدرت ته ګوره، څنګه چې پکې روح ور واچوله نو د هغه خټې نه غوښه او وینه او هډوکي جوړ شو. او دا کار د الله نه علاوه بل څوک نشي کولی. او داسې انسان یې نه دی پیدا کړی بس انسان سمیع بصیر متکلم خبرې کوي اوري اینی. او داسې راځي په بعضو آثارو کې وایي دا سای چې کله آدم علیه السلام کې واچوله او ګوره دا خبره یاده کوي زما هر کال کوشش چې دوره تفسیر د بر کال نه جدایي دی کال له انشاءالله که الله ژوند راکو او الله توفیق د پوره کولو راکو نو ډېر څه به نوي اورئ چې هغه تاسو مخکې نه دي اورېدلي. زما کوشش دی بلکې ما ته خو اسانه چې دا خبره دقسې روانه ساتم. کومې اسانې خبرې هغه سړی کوي. نه موږ کوشش دا کوو چې زموږ وروڼه او خویندې په دې قرآن ښه پوه شي او ډېر څه یې زده کړي. داسې راځي بعضو اثارو کې وي کله چې آدم علیه السلام کې دا سا واچولی شوه نو دا سا د سر نه شروع شوه. د اولنۍ سا د هغه په سر کې راغلی او وایي چې کله دا سر برابر شو که نه نو آدم علیه السلام د خپل بدن ته کتو او ډېر په تعجب کې و ځکه چې مخې ته دا بدن لکه خاوره ده او غوښه ترې جوړېږي ورګونه جوړېږي هډوکي جوړېږي نو هغه ډېر په تعجب کې و. وی کله چې دې نوم ته راورسېدو دا سای خېټې ته دې نوم ته نو کوشش یې کوو چې روان شي. نو لاندې خو لا سا نشتي نو ځکه وی ځکه بیا الله په قرآن کې ووي وکان الانسان عجولا او انسان دی تعدي کوونکي. نو هغه زموږ نیکه تعدي کړې وه. سا چې دی هغه خېټې ته رسېدلی ده او لکۍ ته تللی نه ده او هغه چې زه وایي چې زه روان شوې زه پاسېدی. ځکه الله وایي خلق الانسان من عجل. انسان په فطرت کې دا تعدي پرته ده اوس غواړي چې هر کار په تعدۍ سره وشي. یو روایت کې داسې راځي امام ابن حبان راوړی دی او زه د یقین سره وایم چې دا فایده به ټول اول پرې راوړي. که چې ته شاذ او نادر داسې پکې نو او جدا خبره ده. وی کله چې دا سا واچولی شوه په آدم علیه السلام کې انس بن مالک رضی الله روایت ته رسول وسلم وایي. نو بعضو روایتونو کې داسې راځي چې کله دا سا پکې پوره واچولی شوه او موږ وایي شروع د کوم ځای نه وشوه د سر نه نو دا پرنجې وکړو. آدم علیه السلام څه چل وکړو پرنجې. نو ملایکو ته وی چې الحمدلله ووایه نو هغه وی الحمدلله. نو الله ورته ووي یرحمک الله الله دې به تا رحم وکړي. نو دا هغه طریقه ده دا مونږ یې چې کوو دا مخکې اورېدلي تاسو دا هغه طریقه ده. آدم علیه السلام چې سر کې سا واچولی شو هغه پرنجې وکړو چې پرنجې وکړو ملایکو ته الحمدلله ووایه چې هغه الحمدلله وي جواب الله ورکړو یرحمک الله. نو دا زمونږ د نیکه فضیلت دی او دا زمونږ سره احسان دی د الله. زمونږ نیکه آدم علیه السلام له دومره مقام ورکړه. بله فایده ورسره یاده کې چې مخکې لراله آدم علیه السلام ذکر په قرآن کې 15 شپېرې شوی دی په 15 آیتونو کې. د آدم علیه السلام ذکر په قرآن کې 15 شپېرې شوی دی په 15 آیتونو کې. بله فایده ورسره دا یاده که دا خو موږ مراحل د آدم علیه السلام د پیدایش ذکر کړو. بیا د آدم علیه السلام چې کوم نسل د اولاد دی د هغوی د پیدایش مرحله بیا لږه جدا ده. هغه 15 مرحلې دي. اولنۍ مرحله نطفه
نطفه د پلار او د مور په دې شکل کې انسان د مور په خېټه کې چې دا کله کله د یو نوم ډېرې غټې شروع کړي که نه نو دې ته د اصل رایادول غواړي بیکوز موږ خو اصل ټول د خاورو نه پیدا یو څنګه ټول د خاورو نه پیدا یو آدم علیه السلام د خاورو نه پیدا دی خو بیا د آدم علیه السلام بچي داسې پیدا شوي چې اول دا نطفه ده یو څو ورځو دپاره دا د مور په خېټه کې په رحم کې دویمه مرحله هغې ته ویلی کېږي علقه دا په قرآن کې ذکر شوي سورة المؤمنون کې او نورو ځایونو کې علقه بیا د وینې چم ته وایي نو څو ورځې دی بیا د وینې چم پروت بیا مضغه په عربۍ کې بیا د غوښې چم ته ویلی کېږي بیا غوښه ده بیا پسې بله مرحله اډوکي دي اډوکي دي او هغې ته سرمن واچولی شي پنځمه مرحله بیا په ده کې سا اچولی دي نو عام د آدم علیه السلام چې کوم اولاد دی هغه بیا په دې پنځه مرحلو تیر شوی دی نو آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا دی انسانان د خاورې نه پیدا دي ملائک د نور نه پیدا دي او پیریان چې دی هغه د اور نه پیدا دي دا خبره قرآن کې هم ده او حدیثونو کې هم ده یو بله فایده به ذکر کړو خبره را ډېره اوږده شوه خو زه یو به بله ذکر کړو انسان چې کله پیدا شو یا پیدا کیږي یو مرحله د دې نه مخکې ده څه مراحل د دې نه بعد دي انسان پوره تیریږي په پنځو مرحلو باندې اطوار اولنۍ مرحله هغې ته ویلی کېږي دار الاقرار اقرار خو پیژنئ که نه پلاني د دې خبرې اقرار وکړو پیژنئ دا ټکی که نه دار الاقرار د یو خبرې اقرار کول دا کم دار دی کله چې په عالم ارواح کې الله د انسانانو نه لوز واغستو چې زه ستاسو رب یم که نه یم او ووایي او یا الله ته زموږ رب یې دې ته ویل کېږي دار الاقرار دار القرار نښه فرق دی په قرار او اقرار کې دویم دی هغې ته ویلی کېږي دار الاطوار هغه وخت چې انسان په څو مرحلو تیر شوی دی هغه د مور خېټه ده د مور په خېټه کې انسان په پنځو مراحلو تیریږي هغه ما ذکر کړو دریم کم دار چې دی هغې ته ویلی کېږي دار الادوار او هغه د دنیا ده په دنیا کې انسان په ډیرو مراحلو کې تیریږي خیر او شر سخته راحته خوشحالي غم بوډاوالی ځواني بیماري روغ صحت څلورم چې کوم ځای دی او کوم دار دی دا ډېر عجیبه دی دار الانتظار د انتظار ځای او هغه برزخ او قبر دی دې کې ټول انتظار کوي چې کله به الله ته ودرېږو پنځم چې کوم دی هغې ته ویلی کېږي دار القرار بس اخرنی ځای او هغه دار الاخره ورته هم ویلی کېږي د آخرت کور چې هلته بیا سوال جواب او امتحان دی او د هغې نه بعد یا جنت دی یا جهنم دی او دې ته دار القرار په دې وایي ځکه چې هلته بیا ژوند ابدي دی اکه د جهنمیانو ژوند دی اکه د جنتیانو دی اوس الله رب العزت دی ملایکو ته دا خبره راښکاره کوي چې ګوره د دې خبرې نه تاسو خبر نه وئ او دویمه چې دا کم خلیفه چې زه پیدا کوم الله وایي دا معمولي څوک نه دی وعلم آدم الأسماء كلها او وخودو یا اخود الله یا او تعلیم ورکو الله آدم علیه السلام ته د نومونو د ټولو شیزونو ثم عرضهم على الملائکه بیا یې مخامخ کړل دغه شیزونه ملایکو ته فقال بس وی الله انبئوني باسماء هؤلاء خبر راکئ ماته په نومونو د دې شیزونو ان کنتم صادقین
که چرته یی تاسو رښتیني. رب العالمین دا خبره پرې نه ښوده، نه نه، دا فضل د آدم علیه السلام هم الله راښکاره کوي چې ګوره ستاسو نه زیات پوهه ده، او دا ورته هم راښکاره کوي چې ګوره په دې خبرو تاسو نه وئ پوهه، نو علم تاسو سره کم دی. الله رب العزت څه وښو آدم علیه السلام ته وایي نومونه د شیزونو، په دې کې هر څه دننه راغله، هر شی چې الله پیدا کړی، لکه ځناور، ځمکه او اسمان، غرونه، دریاب، اوبه، د مارغانو نومونه، دنیا کې چې انسان ژوند تیری، کم ساز و سامان د دنیا دی، د هر څه ورته ښوولي. یو خبره درته وکړمه یا دوه خبرې. د الله رب العزت په علم کې د مخکې نه وه چې آدم علیه السلام به د جنت نه راکوزېږي. دلته به صرف دوه دلیله واله. یو، الله وی زه پیدا کومه انی جاعل فی الارض خلیفه، په ځمکه کې. دا خو ننوتی جنت ته، الله ته پته و چې دی به راکوزېږي. دویم، الله ورته هر څه وښو چې ځمکې کې ورته ضرورت راځي، ځکه چې دی به راکوزېږي ځمکې ته او د ده ژوند دلته دی، نو د الله ته د مخکې نه پته و. دا هر څه الله رب العزت بیا ملائکو ته را مخامخ کړو. ثم عرضهم علی الملائکه، دا نومونه د دې شیزونو الله را مخامخ کړو د ملائکو ته، وی دا شی دا شی دا شی یا دا شی دا شی، تاسو پوهېږئ انبئوني باسماء هؤلاء، ما ته د دې نومونه وښایئ. الله ورته وایي ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیني یئ. دلته ګورئ رښتیني دغه مطلب نه دی چې دوی دروغ ویلي دي، ځکه چې ملایک خو ګورئ ګناه نه کوي. نو د دې څه مطلب دی؟ که ستاسو دا خبره حقیقت وي چې موږ غوره یو د انسانانو نه او څه ضرورت دی انسانانو ته، نو که ستاسو دا خبره حقیقت وي دا نومونه ما ته وښایئ. دلته دا مطلب نه دی که ستاسو دا خبره رښتینې، یعنې که داسې نه وي تاسو به دروغ ویلي. ولې؟ ملائک دروغ نه وایي، ځکه چې ملائک ګناه نه کوي، نافرماني نه کوي د الله، او دروغ ویل د څه دي؟ دا ګناه ده. دلته یو سوال زړه ته راځي، هغه بیان کړو. وعلم آدم الاسماء، الله آدم علیه السلام ته نومونه وښودي د شیزونو ټول. دا ورته څنګه ښوولي دي؟ کیدای شي دا په طریقه د تلقین ښوی شي، تلقین لکه الله ورته ویلي چې دا داسې دا داسې دا داسې دا داسې، او داسې هم کیدای شي چې په طریقه د الهامي الله د هغه په زړه کې او په نفس کې دا خبرې ټولې وراچولې، نو هغه ته د دې پته وه. آدم علیه السلام ته د دې پته و، ځکه چې الله دا خبرې ټولې د هغه په زړه کې دا وراچولې. ملایکو سره خو جواب نه و د دې، ورسره نو دلیل یې په څه باندې؟ ملایکو سره د غیب علم نشته، نو بیا څوک دی داسې چې د هغه سره به د غیب علم؟ په مخلوقاتو کې خو څوک نشته که چې ملایکو سره نشته، بیا مخلوق کې چا سره ده، او دا هغه مخلوق دی چې د سره ګناه نه کوي. قالو وی هغوی سبحانک، پاکی د تا لره یا الله، لا علم لنا الا ما علمتنا، پوهه نشتی منږ سره مګر هغه چې تا موږ ته پوهه راکړې ده. انک انت العلیم الحکیم، یقینا ته پوهه یې حکمتونو والی. سبحانک، یا الله موږ ستا پاکي بیانوو، په تا اعتراض نه کوو. یا الله ته د هر عیب نه پاک یې، ته کمال والی یې، موږ ستا پاکي بیانوو. او موږ سره یا الله هیڅ علم نشتی، لا علم لنا. ګور اوله هیڅ علم نشتی. ګور خبره په دوو طریقو سره کیږي. داسې یو سړی ویلی شي
چې موږ سره دومره علم دی څومره چې الله را کړی دی او داسې مې سړی ویلی شي چې موږ سره د سره علم نشتی مګر هغه چې الله را کړی دی نو دوی دا خبره مخکې کړه لا علم لنا موږ سره هېڅ علم نشتی د سره موږ سره پوهه نشتی مګر هغه پوهه چې یا الله تا را کړې ده نو دوی کې دې ته اشاره وکړه چې یا الله دغه پوهه چې تا موږ له را کړې ده دا به ستا احسان دی په موږ باندې دا ستا کرم دی ستا ښه کول دي زموږ سره نو دې نه دا اقرار دا خبره ته معلومه شو چې هغوی اقرار وکړو د خپلې کم علمۍ او دا خبره موږ بار بار بیانو په دور تفسیر کې چې دې ته راورسېدو او دیندار بنده د الله هر وخت د دې خبرې اقرار کوي چې ما سره علم نشتی او که څه لږ ډېر دی دغه الله را کړی دی چېرته به دا خبرې نه کوي چې زه پوهه او زه داسې او زه دم او موږ سره پوره علم نه الله په قرآن کې وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تاسو ته علم نه در کړی شوی مګر لږ نو بیا په دې لږ کې موږ ته لږ را کړی شوی دی په دې به سړی څه وایي چې زه پوهه یم او زه په هر څه پوهېږم او ما ته هر څه معلوم دي یوه دویمه د خپل کمی به اقرار کوي کمې خبرې تا ته پته نشتي وایي ما ته پته نشتي په دې ګورې د چا عزت کمیږي نه الله رب العزت عزت ډېروي او دا خبره خصوصا د دینی طبقې دپاره ده د علماو دپاره مفتیان مقررین چې د کمې خبرې ته پته نه ښه صفا وایه ما ته پته نشتي وایي ته د ملایکو نه پوهه کې زیات یې او هغوی د الله نافرماني د سره کړې نه ده زه دغه کس ته یم ده چې لا علم لی نشي ویلی چې ما سره علم نشتی یا زه نه پوهېږم لا اعلم هغه ته زه دا ویم ته دومره اوچتې مرتبې وله شو چې دا ټکی ته نشي ویلی او زمونږ د پښتنو خو بیا ځان له ترتیب دی مولوي صاحب د خولې نه دا ټکی راویستل ډېر ګران دي مونږ چې ګیرې پرېښودي هغه دا ټکی نشي ویلی چې هسې ګیرې په مخ او بیا چې لا مونځ اودس پکې کوي او بیا چې داسې درسونو مرسونو کې لږ ډېر ناسي مړي که خو دی به دا ټکی ونه وایي چې زه پوه نم لا د عالم سره پکې ښکر وهي لکه یو دوه درې ټکي دي هغه راښکاره کوي کله ناکله ما سره داسې ما سره قسمه قسم خلک میلاویږي او دا عالم او داعي دا هغه شخصیت په معاشره کې چې د ده سره هر قسمه سړی میلاویږي نو ځکه د خلکو په دې باب کې د سره تجربه ډېرې او په کار یې تجربه ډېرې ځکه دین چې ته بیانې چې ستا نظري په خلکو باندې نه بعض ما سره میلاو شي چې خبره اتره شروع کړي چې د یو څو ټکي زده کړي که نه نو به دغه به اول بیانول شروع کړي نو ما ته اندازه ولګي چې دا غریب نادیده دی او پښتانه وایي نادیده چې په دیده شي رڼا ورځ پې توره شپه شي په ده رڼا ورځ توره شپه شي نو بیا به کوشش کوي چې زه اوس دغه دوه ټکي خپل راښکاره کړم چونکې او چوناچې او داسې په طرز به لګیایي زه پورې دغه لګیا دي چې خپل زړه تش کړي ځکه دا دوه درې ټکي ورته یاد دي خو دا اوس صرف دې لپاره چې زه راښکاره کړم چې ورې زه هم څوک یمه زه څوک یم ماله راځي بلکې زه خو اکثر دې ملګرو ته دا وایم دا کوم چې زموږ ملګري دي د دعوت کې او د علم خورولو په دې باب کې د بعضو ځایو کله چې درس و تدریس کوئ نو ذات او حالاتو ته ګوري لازم نه ده چې ته به علمي جوور اصطلاحات په عربۍ کې بیانې ته به دا خلک پوه کول مقصد دي وایي که سړی چې نه زه خپل دغه راښکاره کوم لیول نو خو به جدا خبره ده یعنې الله په توفیق سره زه اوس دا ټول تفسیر دله په عربۍ کې کولی شم الحمدلله ښه روان به دله وکړم نو تاسو به څه پوه شئ یو ده چې زما صفت به خلک وکړي چې په عربۍ کې څه دی ماهر دی لکه څنګه چې زموږ ملک کې چې فنونو کې او په عربۍ کې او په دې کې صفت به زما وشي فایده څه ده هیڅ هم نشته
نو ځکه ګوره دا علم راښکاره کول په دې نیت چې خلک مې صفتو کې دا د علماو عوامو سره ډېر بد ښکاري خو بیا د عوامو سره ښه بد ښکاري. یو کس سره ما بحث کو د عورت په دې مسله کې چې د سړي عورت د کوم ځای نه کوم ځای پورې دی. نو ما ته وایي چې اول خو ځان زمانه پوه کوو بیا وایي چې زه چې د عورت ویم که نه نو ګوره موږ هم په دې مسلو پوهېږو. ټکه وایي د عربۍ د عورت یاره ما عربۍ کې عورت نشته عربۍ کې العوره عورت کوم ځای کې دی. عورت خو موږ پښتو کې پارسۍ کې په اردو کې وایو بیا هم خطا شو. نو دا یو نوم داسې چې بس یو ټکې بس راښکاره کړم. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. انسان بس علم به صحیح او ګوره څومره چې ځان کمزوری ښکاره کوي او څومره چې عاجزي کوي دومره به دله الله عزت درکوي او دومره به دله الله پوهه درکوي او دومره به دې الله اوچتوي په دنیا او په آخرت کې. انک انت العلیم الحکیم یقینا ته پوهه حکمتونه والی. سبحان الله دوه خبرې دوه نومونه او دوه صفات د الله بیان کړو. ته پوهه حکمتونه والی یعنی ته پوهه یې تا ته پته وه چې دا انسان به څنګه یې څنګه به نه یي دی به څه کوي څه به نه کوي موږ ته یې پته نه وه. ځکه خو موږ سوال وکړو ځان هم پوه کړو. بل موږ ته د دې حکمت هم پته نه وه چې انسان د څه دپاره به پیدا کېږي د څه دپاره نه. خو حکمت تا ته معلوم و. انک انت العلیم الحکیم. قال یا آدم وی الله یا آدم انبئهم باسمائهم خبر ورکه دوی ته په نومونو د دې شیزونو. فلما انبأهم باسمائهم نو هر کله چې خبر ورکو هغوی ته په نومونو د دغه شیزونو قال وی الله الم اقل لكم ایا نه ویلي ما تاسو ته انی اعلم غیب السماوات والارض چې بېشکه زه پوهېږم په پټو خبرو د اسمانونو او د ځمکې وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون او پوهېږم په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه څه چې تاسو پټوله یا تاسو یې پټوئ. خبره ورته الله بلکل ښکاره کړه. آدم علیه السلام ته د دې ملایکو په مخ کې ووي ته دا نومونه بیان کړه او هغه شروع وکړه دا شی دا شی دا شي او ملائکه غلي ولاړ شي. هسې ناشنا مجلسو ده په اسمانونو کې د هغه وخت کې چې اولنی انسان الله پیدا کړو د عزت ته وګوره دا ذکر کېږي ولې دا ټولې خبرې د الله قدرت خو بیانېږي خو الله هغه چاته خاص کر وایي چې کوم د الله احکاماتو ته غاړه نه ږدي او خصوصا به چې کوم مشرکان دي الله توحید نه مني الله ورته وایي ای احسان فراموشه ای بې وفا ای ناشکره ستا نیکه له خو ما دومره عزت ورکړی دومره احسان مې ورسره کړی نو الله ورته وایي ما تاسو ته ویلي نو چې ما ته هر غیب معلوم دی او ما ته دا هم پته دی چې څه تاسو ښکاره کوئ او څه پټوئ. دلته اوس دوه خبرې دي. سوال دا راځي چې ملایکو څه پټول نو بعضو علماو ډېر ښکلی جواب کړی دی وایي څه هم نه دي پټ کړي نو بیا ورته الله ولې ووایي وایي دی ورته په دې وایي چې الله ورته خپل علم راښکاره کول پوه کولي چې تاسو که ښکاره خبره کوئ او که څه پټوئ ما ته معلوم دي او دا ډېر ښکلی جواب دی. دویم جواب یې دا دی چې دوی دا خبره په نفسونو کې پټه کړې وه چې موږ د انسانانو نه غوره یو څه ضرورت دی چې الله انسان پیدا کړي. وایي دا خبره دا یو قول دی په تفسیر کې نو الله ورته ووایي د دغې راته هم پته ده هغه څه چې تاسو پټوئ دا خبره هم پټه کړې ده چې موږ د انسانانو نه غوره یو
انسان ته څه ضرورت دی؟ الله وایي ما ته دغه هم پته وه